کابل ښاروالي وایي چې د کابل ښار په څو برخو کې ښاریانو ته د اسانتیاوو د برابرولو په موخه د پلي تګ لپاره د هوایي پلونو د جوړولو چارې پیل کړي دي. کابل ښاروالي زیاتوي چې دا کار یې له ترافیکي ګڼې ګوڼې او پیښو څخه د مخنیوي په خاطر کړی دی. لکه څنګه چې زموږ ستاسو هیوادوال په خبر دی، په کابل ښار کې انشاءالله په راتلونکو ورځو کې پلونه جوړیږي چې دغه پلونه د دې لپاره دی چې خلک هلته تګ راتګ وکړي او د ترافیکي ستونزو څخه کم کړي او خلک نور پر سړکو باندې تګ راتګ ونه کړي. هغه ځایونه چې زحام لري دغه پلونه دوه پلونه په 5 ناحیه کې، دوه په 6 ناحیه کې، دوه په 12 ناحیه کې او په عین حال یو په 4 او یو په 10 ناحیه کې انشاءالله جوړیږي او تقریبا ټول تر پردي باندې تقریبا 40 میلیون افغاني لګښت راځي. ورته مهال کابل ښاریان د ښاروالۍ یاد اقدام ستایي او زیاتوي چې په دې سره به د ترافیکي پیښو مخنیوی وشي او خلکو ته به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. دا یو ډیر نیک اقدام دی. له ترافیکي پیښو څخه هم تر ډیرې کچې مخنیوی کیږي او د غرض د ښاري ښکلا لپاره هم دا یو ښه کار ترسره کیږي. ډیر وخت ترافیکي پیښې د سړک له یوې غاړې څخه بلې غاړې ته د تیریدو پر وخت رامنځته کیږي او اوس نو دا زموږ په نظر یو ښه کار ترسره شوی دی او هیله مو دا ده چې دغه پروسه روانه وساتل شي او په ټول ښار کې ورته پلونه جوړ کړل شي. زما په نظر دا کار د هیواد او ښاري نظم د ښکلا لپاره یو نیک اقدام دی او ښاروالي ښه کار ترسره کړی دی. دا به د ترافیکي پیښو ګراف هم راټیټ کړي او خلک به په ډاډه زړه له یوې غاړې بلې غاړې ته تیر شي. دوی په خبره چې د کابل ښار په ګڼ میشتو سیمو کې ډیری وخت د ښوونځیو زده کوونکي او نور کسان د پلي تګ لار نه لري او زیاتره وخت په ساعتونو لارې بندې وي. دا د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره یو ښه اقدام دی او هغوی به ډاډه په دغه پلونو تګ راتګ وکړي. زموږ هیله دا ده چې په ټول هیواد کې هغه سیمې چې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته لري د پلي تګ لپاره ورته پلونه جوړ کړل شي. کابل ښاروالي پر داسې مهال د دې پلونو له جوړېدو څخه خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې خلکو د کابل ښار د ښاري نظم له ګډوډېدو څخه شکایتونه زیات شوي او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې ښاري نظم دې برابر کړي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.